سلامونه 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 نیکې هیلې مې ومنئ. زه سردار خان جاني نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې نه ډک ژوند ولرئ. ګرانو کتونکو الله دې وکړي چې تاسو تېرې خپرونې خوښې شوي. دا درته بله برنامه لرم چې هغه په یو سټور کې ده. ګرانو کتونکو تاسو په سټورونه ډېر لیدلي، موږ هم لیدلي دي، خو په دې سټورونو کې بېلابېل توکي خرڅېږي. هغسې توکي چې تاسو یې ګورئ، تاسو ته به شوکو د خوراکي یا د ضرورتي توکي چې کوم دي تاسو به ګورئ. نو دا سټور موږ ته لږ مختلف ښکاره شو، یعنې داسې سامان چې په نورو سټورونو کې به زما په خیال نه پیدا کېږي، دلته به پیدا کېږي. نو کتونکو موږ سره پاتې شئ، مسؤل سره به هم خبرې کوو نو چې دې کې کوم داسې شیان دي چې په نورو سټورونو کې نه پیدا کېږي او دلته پیدا کېږي. نو کتونکو موږ سره پاتې شئ. الله دې وکړي چې را سره تنګ نه شئ، را سره اوسئ. مننه. ګرانو کتونکو دلته به یو مسؤل سره خبرې کوو چې د دې سټور مسؤل دی او را سره اوسئ. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه، بخیر راغلی. جوړ ښه ده، خیرات ده. خیر اوسئ. ډېره څنګه مننه. قربان ته خو د دې سټور مسؤل به انشاءالله. او انشاءالله خیر اوسئ. مننه. نو سټور خو ماشاءالله ستاسو ګورو ماشاءالله دې ښه سټور دی که نه؟ بلکل. نو اول خو ټولو نه مخکې د کتونکو له ځان ورمعرفي کړه. بل د دې سټور نوم څه دی هغه هم پکې ووایه چې د کتونکي پوه شي که نه. زه خو د اجمل خان سپر سټور مسؤل یم. او د دې سټور نوم چې دی اجمل خان د خوراکي توکو ستر پلورنځی دی. او دا سټور چې دی نوی هم جوړ کړلو، دلته مخکې هاخوا ته و، هغې ځینې هم دلته را انتقال کړلو. ماشاءالله ښه ښایسته سټور هم جوړ کړي. د ننګرهار په سطحه باندې ښه سټور دی. او ستا نوم مبارک؟ نوم مې احسان الله عمرزی دی. ډېره مننه تاسو نه، ستاسو لیدونکو نه، اورېدونکو نه چې زموږ حال احوال هم واخیستلو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ها قربان، دا یو دا راته ووایه که نه، ستاسو په دې سټور کې که نه یو داسې به کوم یو شی که نه چې په نورو سټور کې شتون ونه لري، هغه تاسو ما ته ښودی شئ؟ سټورونو کې خو ډېر شیان شته دی، خو انشاءالله چې ډېر شیان به دلته وي چې هغه په نورو سټورونو کې نه وي. لکه څه شی؟ مثال خبره لکه دا بیکري شوله، دا خپله کارخانه هم ده، ښه های کوالټي باندې دا شیان جوړوو. او بل د ټول نه مهمه خبره دا ده چې د هېوادوالو دپاره هم ډېره اسانتیا برابره کړې. دغه د اے ټي ایم ماشین دی او د بانکي سیستم دی که نه. انشاءالله والله هغه به ګورو. بانکي سیستم دی، هېوادوالو دپاره ډېره اسانتیا هم برابره کړې ده. دلته هېوادوال څلېرې ساعته کولی شي خپلې پیسې وباسي د اے ټي ایم ماشین نه. او هغه ماشین به همدا دی؟ ماشین همدغه دی. او بلکل دغه د اے ټي ایم ماشین دی او هېوادوال کولی شي په اسانۍ باندې ځینې پیسې وباسي 4 ساعته. نور څه پکې؟ نور بس ډېر شیان دي. زه به تا ته شوق یم، لکه مثال خبره ښه شامپو شته دی، ښه سپری شته دی، هر شی شته دی. ماشاءالله دا ګاډۍ به ماشومانو دې باندې به زه چې کښېنم ما به ویسي که نه؟ ولې نه، دومره هم کلک نه دي. ماشومانو دپاره دي. دومره نه وي، کم از کم یو 9 کیلو به وي. یاره دومره خو نشي برداشت کولی. نه هغه بیا خپل درته جوړ کړو بیا به. ډېر ښه باید داسې ګار وکړو چې موږ دپاره پکې یو پلاستیکي ګاډۍ شاید اول نه انشاءالله چې تاسو دپاره کله داسې شوقیان راځي که نه. موږ زما طبیعت ورته وشو، ما یاره په دې ګاډۍ باندې مې یو شکر والی خو وړوکی دی. او وړوکی مننه اوسئ قربان.
خوشاله اوسئ. زندگی ژوند درته الله غواړم. خوشحال لره. ښه بازار درته غواړم. ستاسو په خدمت کې یو څلېرې ساده ان شاء الله د بازار نه به ریټونه هم ښیي، گزاره به مې د هغې ځینه پوه شوې. رښتیا ستاسو د ریټونه څنګه دي؟ ریټونه انشاءالله چې بل به درکوو د بازار نه په ارزانه بیه باندې هر شي پوه شوې چې څه ستاسو خوښه یې دلته خریداري کولی شئ دلته. سبا د خوشحاله خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. بازار درته غواړم. الله دې خوشحال لره. ډېره مننه. مخم خوشحاله. بیا خرغلاس کتونکي دلته یو بل محصول هم دی، هغې سره به هم خبرې کوو چې آیا په دې سټور کې نور مختلف یعنې ښه شیان کوم دي. دا دی کار کې. السلام علیکم. السلام علیکم. وقاص سے صحت کا خیریت ہے. خیر نه وخت دی ان شاء الله. خیر سے مهرباني. کار خو ماشاءالله روان دی کې. ان شاء الله خیر سے مهرباني. ډېر ښه. دا راته وایه قربان څنګه حساب دی؟ دا ټول نه خو مخکې شته دي کتونکو له ځان ور معرفي که نور خبرې بیا کړو. مننه خیر سینیور صاحب. ګرانو هیوادوالو، زه د جنوب خان سپر سټور مسؤل په توګه تاسو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او سلامت اوسېږئ او د راغلو مېلمنو څخه نړۍ مننه چې زموږ حال احوال یې واخیستو. الله هم سلامت لره او بس موږ سره همدا جنسونه دي او دوی راغلي چې تاسو سره دغه وکړو چې تاسو سره کوم توکي موجود دي الله او تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې دا څه شي خاطر استعمالېږي. رشته دا کوم ډول دي؟ دا څه دپاره دی؟ دا خو ما کله دا د سوی تغذیه مثال ماشومانو ته هم استعمالېږي، غټانو ته د باډي دپاره او ودې دپاره. څنګه به شي یاره؟ زه چې وخورم ما به لږ غټ لګي یاره. انشاءالله غټوي ولله ته ماشاءالله برابر یم که لږ زه یم نور غټ شم. نه انشاءالله کېږي. دا شی بهترین دی. هغه یو بل یو قسم نور بسکټ دی بی 5 دا هم د سوی تغذیې دپاره دی. نه دا سړی غټوي، دا هم غټوي. مثال تاسو کمنټ کې ولیکئ که زه لږ ځان غټ کم او کوم دومره بس یم. زه خو یم لږه وده به وکړم. که څنګه دې خوښه ښه خبره ده. باډي مهمه ده. ورزش د صحت لپاره ډېر اړین دی. ورزش هم ورسره دی. هو موږ سره د مختلف توکي دي. مثال دغه شامپوګانې دي او صابونونه دي مختلف د ځان وینځلو لپاره دي او دا هم د شامپوګانو دغه دی. په دې کې کومه داسې ښه شامپو وي چې ویښتان ته نه تویېږي که نه؟ داسې مشهوره ښه شامپو چې اوریجنل چې که نه زیاتره خلک داسې کاپیانې راوړي. کاپي کې خو انشاءالله دا نه وي. نه انشاءالله موږ سره ټول اوریجنل دي. مثال د هندي شامپو د کلینیک پلس شولډر دي کراچۍ والا او کلیر شامپو دي، فکس دي، مختلف کمپنیانې دي او نه صابونونه لکس دي، ډف دي، سیفګارډ بلوم صابونونه دي موږ سره او نور دلته کاسمیټیک شیان موږ سره موجود دي. لکه په دې کې چې یو کس زه وغواړم چې یعنې په دې کې عقلي او اصلي معلومه کړم نو معلومېږي؟ هو معلومېږي. څنګه دا خو ته لږ وښیه که نه د کتونکو له وښیه سبا مو ګوره دلته باقاعده هر یو کمپنۍ خپل نوم دا کړی او پروډکټ یې لیکلی چې کوم یو دغه یې پوه شه ما اصلي د پاکستان کراچۍ والا دا اصلي اوریجنل ده. لیکلي دي او په کاپي باندې دغه نه کاپي باندې دا نور دغه لیکلي لګا یو کمپنۍ خپل دی. اګل دا اوس کمپنیانې دي، مختلف کمپنیانې دي که نه؟ هر یو خپل لګي او بل موږ سره خوراکي مواد د ماشومانو لپاره شودې دي، میډو شودې دي، ایوریډی، بنیاد، همداسې د ملیانې دي مختلفې نسلی کمپنۍ والا ملی د مثال دغه ملپیک او سرخوا کوثر او بله خبره مختلفه خبره مهمه خبره او دغه لپاره یو دا دغه چې دلته موږ سره د وطن تولید هم موجود دی. ماشاءالله ماشاءالله. دا په ډبو کې راځي؟ ډبو کې هو دا المکس شودې شولې او دا قوت او دا نور ایوری مارنینګ دا اوس نوي شودې دي ایوری مارنینګ په نوم. دا وطني دي او دا خالص دا وطني دا خالص دا غواو دي که خالص نه خالص ان شاء الله. نه مو غلط نه کیږي. نه خالص وزن زیاتول غواړو. هو نه دا بهترین سات چې په ځان دغه خو شي همداسې مسکله شي هو خالي لږ جوش ورګو او بل د موږ سره مختلف پنیرونه دي او ملیان دي همداسې دا پنیرونه دي کل شم شته مسکا او دا یو بل لغم دلته وطني مسکا ختیځ د بنیاد د ټول نګرار دغه دی نګرار هو ختیځ د بنیاد په نوم دی. ماشاءالله ګوره ننګرهار کې خالص کوچ تاسو کولی شئ لکه چې په سهار
سار وختي نشو جان کې نو جان کې هغه سره وحي پوه شي مننه تعالی او دلته موږ سره انجینر سره دلته موږ سره نور دغه هم شته دی مثال د باډي سپرانې دي د بدن د خوشبو لپاره او هر قسم جنسونه مختلف کمپنیانې دي لکه دې کې د سپری نشته چې مثال چاله مې اورېدل چا سره یو سپری کنه چې په دې لار تیر شي یو ګنټه دوه دی د ابي ګرځي را او شته والله ډېر سپریګانې دي خو سوال نو خایګا دغه درهم سپری ده ها هلکه دا اوس د فی سبیل الله به یو پښور والله او دا کارو بل دغه سپریګانې راغلي دي لکه مشهوره دي کې کومه سپری ده چې یعنی خب نامي شي مشهور خدام د درهم کمپنۍ مشهوره خوب ده او د خاطر نور سپریګانې څه دي خاطر دا او نوی ډیزاین کې راوتلی ټول شي او دا ترين هغه کوم نوی ډیزاین کې راوتلی دي دا سپریګانې نوی راغلي دي ورته نشه کوم نه استاد ډیر زبردست شی ده ډیر ښه سپری او نور نسی او د کاسمیټیک په برخه کې موږ سره نور دغه شته د خاطر راځو او دلته موږ سره کاسمیټیک په برخه او د کاسمیټیک په برخه کې تاسو ما یادونه کړه چې موږ سره مختلف بنیاسي اوس دا کریمونه دي دا د مخ د ښکلا لپاره او د مثال یخنۍ ضد دی ګرمۍ ضد دی همداسې رنګونه موږ سره شته ویښتانو لپاره د ګیر لپاره اډور په نوم دی ویژن دی ریولان دی او نور داسې مختلف رنګونه دي موږ سره کمپنیانې دي هر یو او دې خواته راځو او دا د ایلیکس کمپنۍ موږ سره نمایندګي ده خو د سټور سره نمایندګي لري د ایلیکس کمپنۍ په دې کې بیا موږ سره فیس واش دي او د مخ لپاره سکرپټ دي او کریمونه د ښکلا لپاره بیل دي د دانو مثال د پسرۍ لپاره بیل دي او همداسې د ویښتانو لپاره واکس هم موجود دی دلته موږ سره مثال الکان ځوانان دغه لپاره کېږي او ویښتان د خاطره هغوی موږ سره واکس چې کوم ورته دا سیده کول ولا دي که نه مثال ویښتان څوک دغه کوي د شخۍ کوم بغل ځای باندې پاتې کېږي او نور مختلف قسمه وسایل ماشاءالله پوره وسایل هم دلته او شته دی موږ سره شی موجود دی بلکې زنانه هم دي که نه او زنانه مختلف دغه شته او بل دلته موږ سره په خوراکي موادو کې چې دي د ماشومانو لپاره لاریپاپ هم موجود دي مختلف ډول هر قسم موجود ولا دي ښه او وړی کله کله دا وړی ماشوم به او ساعت تیر یا جلیانې هم شته د ماشومانو او نور ککونه موږ سره موجود دي او چپسونه هم هر قسم شته هر کمپنۍ چپسونه دي او د جیکر کمپنۍ دا نور موږ سره وي خو دغه راغلي نه دي راځي به خلک خلطو دي مثال د برادي ورل د پډوي کې ملاوي او خلطو والا شته تاسو یادونه خلطو والا چپسونه دي او معنا کمپنۍ والا شته ده موږ سره الله سلنټي چپسونه پاپړې هغه موږ سره موجود دي او د خاطر مخکې زو د کور د مثال کور لپاره کوم دغه کاری جامو لپاره جامو وینځل لپاره مثال صابون دي موږ سره ماليزیا والا اول صابون دي او پودر الکوزا کمپنۍ خپل وطني تولید وشي او نسې د کاسو یعنی لوښي مینځل لپاره شامپوګانې مختلف ډول او د تشنابونو لپاره موږ سره بلیچ مثال د کوم چې هغه تشناب د رټو لپاره د استعمالېږي هغه بلیچونه موږ سره شته دی او تیزاب هم موجود دي او د شیشو لپاره شفاکون مثال د شیشې څوک پاکوي هغه موږ سره موجود دي نو بس همدا دغه دي همداسې ګرځو مخکې ځو نور چې مخکې راشي نور به د کتونکو لا خپل سکرین کې مخامخ به هم ګوري موږ په ښې خبرې وکړې دي ماشاءالله ډېره مهرباني تاسو راتګ څخه نړۍ مننه هر شی او بیل تاسو له تشریح وښودلو چې ایا دا شی نه دا دلته په سټور کې هغې نه باوجود نور کوم شیان دي هلته موږ خو پرې لږ وګرځېدو هغه به تاسو ته په سکرین کې وښیو مخامخ به تاسو وګورئ او ستا نه ګرانه یو جهان مننه انجینر صاحب کور ودان سلام به عزت لر تاسو موږ ته راغلی او ټولو هېوادونو ته نړۍ مننه سلامات
بیا ښه راغلاست کتونکو. لکه څنګه چې بخښونه دي په سټور کې، دا به بل بخش ته راشو چې دلته یو بل مسؤل دی، هغې سره به خبرې کړو. سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله. څنګه ښه دي جوړ؟ شکر د الله ده. په دې سټور کې ګرانه ته پکې کوم مسؤل یې؟ زه د مساله جات او د وچې میوې مسؤل یم. ډېر ښه دی ماشاءالله. د ټولو نه مخکې خو د کتونکو له ځان ور معرفي کړه. السلام علیکم ورحمة الله. زه اسلام الدین حنیفي د اجنټ خان سپر سټور او کاریګر یم. ډېر ښه ماشاءالله. دې کې ته دا ټول بیل دي نه په دې کې مساله خپله جوړه یې که همداسې دا بیل خلک اخلي؟ دا نور همداسې موږ هم جوړوو، خپل ماشین لرو، څوک میکس مساله تیار غواړي جوړه موږ ورته جوړوو. او تیار هم په توی کې بند کړي دي، زیره شو، دڼیا او تور مرچ. لکه څنګه چې تاسو ګرانه دا چې یو تاسو له څوک فرمایش درکړي چې دې نه مقصد ما نه یو ښه مساله جوړه کړه، تاسو کولی شئ جوړوئ؟ موږ بیل شی ورکوئ؟ نه بیل که څوک بیل غواړي بیل ورکوو. لکه اوس دا زیره ده، روغه زیره ده او دغه میده ده، همداسې تور مرچ او زیره کورکمن او نور مساله جات لرو. یا موږ خپل ماشین لرو، که څوک تیار میکس غواړي میده موږ ورته جوړوو. نو څه مسلې مساله کې او مساله قسم اقسم مسالې دي، هر یو ځان ته بخش دی. دا د مسالو ځای دی او دا د فروټو ځای دی. دې کې په توی کې تیار میکس فروټ دي او دې طرف ته زموږ د وچې میوې بخش دی چې هلکان اوس هم پکې لګیا دي، پاکټونه جوړوي او کار کوي. لکه په دې وچو میوو کې به زیاتره هر څه معلومیږي، ټولې میوې موجود دي که څنګه؟ هو بس نیمګړتیا خو پکې نه وي. الحمدلله الله نه ډېر راضي یو. هر څه شته هر څه شته دی. بس مننه ژوندي سره مشتري کولی شي چې موږ سره راشي او د کور ضرورت چې کوم دي موږ سره ټول شته. مننه ژوندي اوسئ. بس ښه بازار درته غواړو قربان. السلام علیکم. حقیب نم یو جهان دی. یا خیر لکه څنګه هر څه لیدلي ګرانو کتونکو. دا برنامې اخري شیبې دي، په دې اخري شیبو کې اخري مسؤل سره خبرې کوو. تاسو وایئ اخري مسؤل څه ته وایي؟ اخري مسؤل معنا دا چې کله سودا واخلې بیا راشي دلته پیسې جمع کړي، نو هغه مسؤل سره خبرې کوو. د خیر اوسئ ګرانو. خیر ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رحمت الله خیر ګرانو ټول الله دې خوشاله آباد لره ګرانو. دا ټولو نه مخکې قربان دي کتونکو له ځان ور معرفي کړه، بیا به لږ خبرې کوو. څنګه دی خوښه؟ ستا نوم څه دی قربان؟ زما نوم نصیب الله دی. کوم ځای اوسېدونکی؟ جلال آباد ښار جویا 5مه نښه اجنټ خان سپر سټور. دا ته وایې ګرانو د لیدونکو له څه پیغام لرې ستا د سټور په هکله ویلی شي؟ لیدونکو ته دا پیغام دی چې وروره ښه علاقې او په ښه قیمت او 40 ساعته ستاسو په خدمت کې. مننه جلال آباد اوسئ. بس قربان دې شم ښه بازار درته لرو. خوشحاله اوسئ. مننه ژوندي اوسئ. خپل قیمتي وخت موږ سره ځای. خوشحاله اوسئ. راځه چې ورسره اوسئ. خوشحاله آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو الله دې وکړي چې دا برنامه ستاسو خوښه شوي خو دا وه د نن ورځې برنامه تر بلې برنامې په لوی ذوالجلال سپاره د الله په امان.
Gracias.